افغان نوي حکومت پر ډیورن کرښه ننګ وکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. ویل شوي وو نن د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحد یوسف او ملګری پلاوی کابل ته راشي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت افغان رسنیو ته خبر ورکړ چې دا سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د دې لپاره راتلو چې د افغان حکومت سره به د ډیورن کرښې د اغزن سیند د غځولو پر وړاندې جدي خبرې وکړي. بل طرف ته د ډیورن پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیند د غځولو پر وړاندې د طالبانو توند عکس العمل ښکاره کړی او ویل یې دي چې دا چارې به راڅخه بشپړې نه کړي. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي چې په امنیتي منابعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه یې پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.